السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به وئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په دې سیټ تاسو سره یو پټو ښکاري د افغانۍ خور تاسو وینئ. یقینا د تمنیل نه به تاسو ته پته لګېدلې چې یاره ډېر ملګري دا تمنیل یې داسې جوړې کړي چې یاره افغانۍ خورې خرڅه کړه او ایوب خان شیرپا ګیر شو، مختلف قسمه خبرې ځي راځي. نو د دې نننۍ ویډیو مقصد دا دی چې یاره د افغانۍ خور په کوم طرف باندې تللې ده، ایران ته تللې ده. تقریبا ورور یې پسې د افغانستان نه غریب راغلی دی صرف د دې وجې دپاره چې یاره ما سره میله وشي. او خور د کمې یېرې د وجې نه چې تښتېدلې ده ایران ته تقریبا چې تللې ده، نو ایران ته د څه د وجې نه تللې ده تاسو ټولو ته د پته وي چې یاره بیا دا افغاني چې کوم دی هغه تورخم باډره پورې دا تللې وه او هلته کې ورته یو خاوند ولاړ و، د هغې زوړ خاوند چې کوم یادېږي د هغې واقع به تاسو اورېدلي چې یاره دلته زما 15 کال وشو، دا ورور یې و چې زمونږ ورځ شپه شمار کړلي نه زمونږ په اندازې متوي ده. نو تاسو ته دې څنګه پته وي چې یاره خاص کر داسې خبره راځي چې ما چې څنګه لا ولولي چې یاره دا افغانیان چې کوم دي ډېر مطلب دا دی بېوقوفه به نه شي ویلی، خو کمتر چې پکې دي هغه بېوقوفه دي. که دا چېرته به دغه تورخم باډر دننه شوی نو زه یم چې دی په اسعد باندې وژله، کور ته یې روغه نه رسوله ځکه چې د هغو د ډز ډوز سره کار یې همیشه دغلته دماکي وي، درز غوبل جوړي. ټیک ده، اوس دا تللي د ایران ته ورور یې راغلی دی په ایوب خان شیرپا پسې. تاسو دغه پټو هم وینئ چې یاره په ایوب خان شیرپا پسې راغلی دی او غوښتنه دا کوي چې یاره زه صرف د دې سره میلاو شم، یعنې دا ما سره یا میلاو شي یو ځل میلاو شي چونکې دا د افغانستان ته بیا ځي هم نه، خو چې ما سره یو ځل میلاو شي. نو اوس د هغې ځان داسې غیب کړی دی او د څه د وجې نه څنګه چې تاسو ته پته د مرګ نه خوار سړی یېري. دا تمنیل چې کومې دي دا بلکل هسې بکواس یو فضول تمنیل دي. تمنیل به زه داسې جوړ کړم یو غلطه غوندې جینۍ به راټینګه کړم، هغې ته به ویم چې یاره ایوب خان شیرپا او د جینۍ سره غلط کار وکړو. ستاسو دا ذهن د دې ویور دا ذهن چې کومې دا دغې طرف ته ورتاو شي چې یاره رښتیا دا چل داسې شوی دی یا دا تمنیل بلکل دا بکواس دي، داسې دروغ دي. نو مقصد د ویډیو دا دی چې الله دې وکړي چې دغه جینۍ ورسره پیدا شي چې دا ورور ورسره میلاو شي، ځکه راغلی پسې د افغانستان نه دی، دلته مختلف قسمه دمکیانې ورکړی کېږي چې یاره دا ستاسو په سلا تللې ده او دغه جینۍ په خپله باندې و چې یاره زه 9 کاله 9 یا 15 کال زما دلته وشو، زه په نشه کې راغلی یم یا وغیره که نه. نو دغه خبرې دي په دغه تمنیلو د چا دوکه کېږم. ما په ایوب خان شیرپا الزام مه لګوئ، ما په جان حبیب باندې. دا ټولې د سوشل میډیا جنګ دی، د سوشل میډیا خبرې دي، دا بس کېږي را کېږي، دا د ژوند سره تړلې خبرې دي او نن سبا دور د سوشل میډیا دی، دا به دغه شانتي روان وي.